أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، د سرور کائنات صلی الله علیه و آله وسلم ژوند. محترم ورونو، زموږ قصه دې ځای ته را رسېدلې وه. دوه نفره تښتي او علي رضی الله تعالی عنه تر شا توره په لاس په پسې دی. هغه دوه ځغلي، نه پوهېږي چې چیرې ولاړ سي، خو هغو ته هغه نږدې کور د ام هاني رضی الله تعالی عنها کور و. ام هاني رضی الله تعالی عنها هم د ابي طالب لور او د علي رضی الله تعالی عنه خور ده. دغه دوه نفره د ام هاني رضی الله تعالی عنها په کور ننوتل او ویل یا ام هاني امان راکه. هغې ویل امان مې در کړی دی، او دا د کور دروازې ته ور ووته. که ګوري یو سپور فارس په دوی پسې رارهي دی، په زغره او اسلحه کې پټ دی. ام هاني رضی الله تعالی عنها نه وپېژندی چې دغه سپور څوک دی. فارس ته یې وویل ما دوی ته امان ورکړی دی. علي رضی الله تعالی عنه خول د سره ایسته کوي. ښځې وپېژندی چې ورور مې دی، نو ویل یا علي ما و دوی ته امان ورکړی دی. حضرت علي رضی الله تعالی عنه ورته ویل یا ام هاني دوی زموږ سره جنګ کاوه. هغې ویل بیا هم زما په جوار کې دی. علي رضی الله تعالی عنه وویل والله تر هغو به د دغه کور تر دروازې راڅخه ونوځې تر څو چې د دوی په باره کې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم امر راځي. زه انتظار کوم چې د رسول الله صلی الله علیه و وسلم د دوی په باره کې څه اراده ده. دا هغه کسان دي چې د صلح ټوله لارې یې پرېښولې او یوازې د جنګ لارې اختیار او خوښه کړه. نو اوس د دوی په باره کې د ام هاني جوار یا امان قبلیږي که یا؟ ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل زه په خپله و رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته ورځم او پوښتنه ځینې کوم. نو یې معلومات وکړي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم چیرې دی. ورته وویل سوه چې په خیف کې دی. دا خیف ته پسې ورغله. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و وسلم په خیمه کې و او غسل یې کاوه چې د فتح یا شکر لمونځ ادا کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم غسل کوي او حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها د رسول الله صلی الله علیه و وسلم لور پرده ورته نیولې وه، پټاوه یې. ام هاني رضی الله تعالی عنها اجازه وغوښته، اجازه ورکول سوه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د پردې د شا څخه خبرې ورسره کولې. ام هاني رضی الله تعالی عنها وویل یا رسول الله و حارث ابن هشام او عبدالله ابن ابي ربيعه مې امان ورکړی دی. رؤوف او مهربان رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل یا ام هاني و هر هغه چاته چې تا امان ورکړی دی موږ هم امان ورکړی دی. نو هغه دوه نفره د ام هاني رضی الله تعالی عنها په جوار او امان د مرګ خلاص وه. دا د رسول الله صلی الله علیه و وسلم او اسلام د طرفه و ښځې ته عزت او اکرام دی چې د یوې ښځې په شفاعت دوه نفره د اسلام دشمنان او د کفارو مشران چې صلح یې هم نه قبلول او د مسلمانانو سره یې جنګ کاوه، خو بیا هم د یوې مسلمانې ښځې په امان او جوار د مرګ خلاص وه. دا هغه درجه او عزت دی چې الله جل جلاله په اسلام کې و ښځو ته ورکړی دی. خیر، د مکې مکرمې پر ښار د مسلمانانو پوره تسلط راغلی. هیڅ داسې قوت او طاقت نسته چې د مسلمانانو سره دې وجنګېږي. خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه د هغه خپله لښکره سره وخیف ته ورسېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ورغږ کړه، ویل یا خالد آیا ما نوی امر کړی چې جنګ مه کوه؟
خالد رضی الله تعالی عنه وویل یا رسول الله والله نه پرېښولو لار یې نه راکول تر څو چې جنگ ته مجبوره سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د ده عذر قبول کړي او کومه ملامتي یې نه ورته وویل. عکرمه ابن ابي جهل او صفوان ابن امیه خو وتښتېده. عبدالله ابن سعد ابن ابي سرح او حبار ابن الاسود چې دا هم د هغه لسو نفرو څخه وه د ننه په مکه مکرمه کې پټ سوه. هند بنت عتبه هم پټه سوه. نو د هغه لسو نفرو څخه ځینې ووژل سوه، ځینې وتښتېده او ځینې پټ سوه. هغه چې پټ سوه د هغو قصه به لږ وروسته درته بیان کړم. کم وخت چې حالات آرام سوه او د مکې مکرمې د فتح ټول کارونه سر ته ورسېده، رسول الله صلی الله علیه و وسلم مسلمانان سره راټول کړه او د کعبې شریفې و طرف ته رهي سو. مهاجرین او انصار د رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر شاوخوا ورسره رهي دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم مسلمانان په تکبیر ویلو امر کړه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم تکبیر وایي او مسلمانان هم د ده علیه الصلاة وسلام سره تکبیرونه وایي. 10,000 نفره د مسلمانانو لشکر د کعبې شریفې و طرف ته وررهي دي. ځینې قریش د خپلو کورو څخه ورته ګوري او د ځینو څخه بیره تللې ده د باندې راوتلي دي، ځکه ویلي ده چې مسلمانانو پر ټوله مکه مکرمه تسلط او سیطره پیدا کړه او خبره د خطر یا جنگ پیښېدو د حالته ووته. حتی د مکې مکرمې ځینو مشرانو ولیده چې نور نو امان دی، راوتلي دي او ناست دي. دغه منظر او حالت ته ګوري چې په دې جمله کې حارث ابن هشام هغه چې ام هانی رضی الله تعالی عنها امان ورکوي هم ناست دی. ابو سفیان او څو نفره نور هم ناست دي. مسلمانانو ته ګوري. رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې پر اوښ سپور دی و مسجد الحرام ته ورداخل سو. اول و حجر اسود ته ورغلی، هغه یې مسح کوي او په طواف یې شروع وکړه. البته دغه طواف بېله احرامه په کالو کې و او پر اوښ سپور دی طواف کوي، ځکه غواړي چې خلق یې وویني او په ده صلی الله علیه و وسلم پسې اقتدا او متابعت یې وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم پر بیت الله طواف کوي او سورة الفتح په طواف کې تلاوتوي. انا فتحنا لك فتحا مبینا څو تر دغه آیات شریف پورې ورسېدی. محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تر اخره. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره یوه کوچنۍ لکړه ورسره وه. په دغه طواف کې چې به هر وخت د حجر اسود و محاذات یا برابري ته ورسېدی، حجر اسود به په دغه لکړه مسح کوي او بیا به د لکړې سر مچ کوي. پس له طواف څخه د زمزم څاه ته ورغلی، غواړي چې د دغه څاه څخه اوبه وڅښي. نو یې وفرمایل که زه د دې څخه نه بیرېدلی چې خلق به بیا پر دغه اوبو منازعه ورسره کوي، نو به ما په خپله سلواغه اخیستی وای. یعنی که زما بیره او خوف پر دې نه وای چې سقایه به د بني هاشم د لاسه ووځي، ما به په خپله اوبه راکښلي وای او دا به سنت ګرځېدلی وای چې هر چا به په خپله اوبه راکښلی، چې په دې صورت کې سقایه د بني هاشم د لاسه وتل. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم غږ کړه، ویل عباس چیرې دی؟ ځکه عباس رضی الله تعالی عنه د سقایې یعنی وحاجانو ته د اوبو ورکولو او رسولو مسؤله و. نو یې هغه ته وویل یا عباس موږ ته اوبه راوکاږه. عباس رضی الله تعالی عنه د زمزم د څاه څخه د چښلو دپاره اوبه راوکښې. بیا عباس رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه پوښتنه وکړه، ویل یا رسول الله ستا هغه کور ته ځې چې په مکه مکرمه کې دی؟ مقصد یې هغه کور و چې تر هجرت د مخه رسول الله صلی الله علیه و وسلم ژوند پکښې کاوه، د خدیجې رضی الله تعالی عنها کور. رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل آیا عقیل موږ ته کور را پرې ایښی دی؟ عقیل د ابو طالب زوی و،
کم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او بیا د ده علیه الصلاة وسلام لونو هجرت وکړي نو کور خالی پاته سو، څوک نه پکښې اوسېده. څو کاله پر دې حال پاته و، بیا نو عقیل هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کور خرڅ کړي او قیمت یې هم ده واخیستی. نو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مقصد دا و چې کور خرڅ سوی دی او د ده علیه الصلاة وسلام د کورنۍ څخه یو چا خرڅ کړی دی چې هغه عقیل او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د اکا زوی و. نو ویل اوس نسم کولای چې و سړي ته ورسم او ووایم دا زما کور دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 19 ورځې په مکه مکرمه کې پاته سو او په خیمه کې اوسېدی، ځکه کور یې نه درلودی چې پکښې واوسېږي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم امر وکړي چې قریش دې راووځي او رادې سي. قریش راووتل او د کعبې شریفې سره ورته راټول سوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د صفا غونډۍ ته وختي او ډېره عظیمه خطبه یې وویل. د الله جل جلاله حمد، مجد او عظمت یې ووایه. د الله جل جلاله ثنا او صفت یې وکړي. پر خپل ځان یې درود ووایه. بیا یې د اسلام د احکامو په بیانولو شروع وکړه. هغه د جاهلیت عادات او کارونه یې لغوه کړه، لکه شرک، قتل او قتال، د وینو تویول. په دغه ځای کې یې سود او ربا حرام کړه او ویې فرمایل د جاهلیت ټول کارونه زما تر پښو لاندې دي، یعنی عبث او بېهوده کارونه دي او تر دې وروسته نه اعتبار لري او نه چلیږي. اوس اسلام او د هغه احکام د اعتبار وړ او قابل د عمل دي. اسلام او د هغه احکام پر خلقو آمر دي. د جاهلیت ټول عادات او رسومات، رواجونه او کارونه لغوه دي، بې له سدانې، سقایې او رفادې، یعنی د بیت الله الحرام اهتمام او غمخوردني چې و دغه ته سدانه ویل کېده، او د حاجیانو د اوبو او خوړو خدمت چې و دغه ته سقایه او رفاده ویل کېده. دغه کارونه پر خپل ځای پاته دي. د دغه دوو کارو فخر او شرف پر خپل ځای محفوظ او باقی دی، ځکه دغه لوی او مهم کار و. خدمت او سخا پکښې وه، مګر د جاهلیت نور ټول کارونه او په هغو باندې فخر کول رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لغوه کړه. بیا یې قریشو ته هغه خپله مشهوره جمله وویل. ویې فرمایل یا معشر قریش ما ترون انی فاعل بکم، یعنی څه فکر کوئ چې زه به ستاسې سره څه وکم؟ هغو وویل د خیر امید مو دی، مهربانه ورور او مهربانه وراره یې. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل زه و تاسې ته داسې وایم لکه یوسف علیه السلام چې و خپلو ورونو ته وویل لا تثریب علیکم اليوم، پر تاسې نن زما د طرفه هیڅ ملامتي نسته، ورځئ تاسې آزاد یاست، یعنی زما د جزا څخه عفو یاست. نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول اهل مکې ته عفو وکړه او ټوله یې معاف کړه. ورونو، ستاسې خو د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو په مقابل کې د قریشو عملونه، جنگونه او آزارونه ټول په یاد دي، مګر نن ورځ رؤوف او رحیم رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و ټول اهل مکې ته عام عفو وکړه. اوس چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلته په مکه مکرمه کې دی، په مکه مکرمه کې پوره امن او امان دی، لشکر موجود دی، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دلې دی او د خلقو په مابین کې ګرځي. څوک پوښتنې ځینې کوي، څوک ستړی مسې ورسره کوي، څوک یې د حال او احوال پوښتنه کوي. اسلام پر مکه مکرمه پوره مسلط دی. په دغه وخت کې یوه واقعه پیښه سوه. هغه دا چې یو نفر چې فضاله ابن عمیر اللیثي نومېدی، دې سړي د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د وژلو اراده وکړه. نو یې د ځان سره یو خنجر پټ کړی دی او غواړي چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په ووهي. په دغه وخت کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پر کعبه شریفه طواف کاوه او فضاله
په ډېره آرامي سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و طرف ته وررهیدی. کم وخت چې ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورنږدې سو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل فضاله یې؟ ده ویل هو یا رسول الله فضاله یم. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل د ځان سره دې څه خبرې کولې؟ هغه ویل یا رسول الله د الله ذکر مې کاوه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وخندل. د ده په نیت خبر و او ویل یا فضاله د الله څخه مغفرت وغواړه. هغه ویل استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس د فضاله پر ځګر کښېښاوه او ویل د الله څخه مغفرت وغواړه. فضاله ویل استغفر الله. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل مبارک لاس ځینې راپورته کوي. فضاله وایي د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لاس را باندې کښېږدي، د مځکې پر مخ مې د هیڅ چا سره دونه عداوت نه درلودی لکه د ده علیه الصلاة وسلام سره. خو لاس یې لا نه و راڅخه پورته کړي چې د الله جل جلاله په ټولو مخلوقاتو کې هیڅ شی تر ده علیه الصلاة وسلام ما ته خوښ او ګران نه و. یعنی په دغه یوه لحظه کې تر ټولو مخلوقاتو او موجوداتو و ما ته ګران او محبوب سو. دا هم د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د معجزو څخه یوه معجزه ده. اوس نو فضاله د دې ځای څخه رهي سو او خپل کور ته ځي. هلته په لار کې یوه ښځه وه چې فضاله د هغې سره ناوړه تعلقات درلوده او کله کله به د هغې و ملاقات ته ورتلی. هغې ښځې ولیدی او ویل راسه چې مجلس سره وکړو. فضاله د هغې ښځې غوښتنه په بیتو یا اشعارو سره ور رد کړه. څرنګه چې هغه بیتونه په عربي دي، زه به یې ترجمه درته رانقل کړم. فضاله وایي دې ما ته وویل راسه چې مجلس او خبرې سره وکړو. ما ویل یا دغه کار الله او اسلام پر ما منع کړی دی. کما محمد صلی الله علیه و آله وسلم او د ده ډله د فتح په ورځ نه وای لیدلې چې بوتان یې ماتول، زه به درغلی وای. مګر د الله دین مې د ورځې په مثل روښانه ولیدی او شرک دونه تاریک دی چې تاریکۍ پټوي، یعنی تر تاریکیو لا تاریک دی. اوس نو ځینې خلق لمنځونه کوي، ځینې طوافونه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ناست دی او اصحاب کرام شاوخوا پر راګرځېدلي دي. داسې معلومیږي لکه د 14 سپوږمۍ چې په شپول یا هاله کې وي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ولاړ سو د خلقو په مابین کې ګرځي. هلته ابو سفیان یو ځای ناست دی، په فکر او چرت کې ډوب دی. فکر وهي چې اوس باید څه وکم؟ مکه مکرمه تسلیم سوه، اوس څنګه کولی سم چې اهل مکه او قریش سره راټول کم او د ځینو عربو څخه کومک وغواړم، بیا یو لښکر جوړ او برابر کم او د مسلمانانو سره جنگ وکم. په دغه فکر کې غمجن ناست دی، د ځان سره نقشې جوړوي چې څنګه به په دې کار کې کامیابه او موفق سم. په خپل فکر کې ډوب دی چې پر اوږه یې یو لاس کښېښول سو. د چې مخ ور واړاوه او ورته ویې کتل، رسول الله صلی الله علیه ورته ولاړ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل یا ابا سفیان، هغه وخت به دې نو الله جل جلاله وښویوي، خوار به دې کې، یعنی که ته لښکر سره راټول کې نو به دې الله جل جلاله ذلیله کې. ابو سفیان وایي دلته مې نو اسلام زړه ته داخل سو. څوک دی چې د زړه په حال خبریږي؟ دی علیه الصلاة وسلام څنګه پوه سو چې زه د څه شي په باره کې فکر کوم؟ بیا وروسته عتاب ابن اسید، ابو سفیان او حارث ابن هشام، دغه د قریشو 3 نفره سرداران سره ناست دي او مسلمانانو ته ګوري چې څنګه پر مکه مکرمه غالبه او فاتح سوه. دلته د لمانځه وخت سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم بلال رضی الله امر کوي چې لوړ کعبې شریفې ته وخیژه او اذان وکړه. بلال رضی الله تعالی عنه وختی
او په اذان کولو یې شروع وکړه. عتاب ابن اسید وویل الله د اسید سره ښه وکړه چې دغه مریی یې نه ولیدی چې سربیره پر کعبه اذان کوي او هغه څه واوري چې دی یې په قهر کاوه. حارث ابن هشام وویل مګر زه په والله که پوه سم چې دغه دین حق دی متابعت به وکم. ابو سفیان چپه خوله ناست دی، څه نه وایي، ځکه وده ته لږ وخت د مخه د رسول الله صلی الله علیه و وسلم سره هغه قصه پیښه سوه چې د ده د زړه حال یې ورته ووایه. خو وروسته یې وویل زه والله هیڅ نه وایم، که ما یو څه وویل په والله دغه شګه به وده ته هغه حال ووایي. یوه کوچنۍ ډبره یې په لاس کې وه و هغه ته یې اشاره وکړه، ویل دغه شګه به حال ورته ووایي. پس له لږه وخته رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه د دوی په منطقه کې تېرېدی، نو و دوی ته ور وګرځېدی او ویې فرمایل زه په هغه شي خبر سوم چې تاسې سره ویل یا عتاب الله د اسید سره ښه وکړه چې دغه مریی یې نه ولیدی چې سربیره پر کعبه اذان کوي، او یا حارث که ته په دغه دین پوه سې چې حق دی متابعت به وکړې، او یا ابا سفیان که تا یو څه وویل هغه خبره به دغه شګه و ماته وکړي. ابو سفیان وایي دلته مې نو اسلام پوره و زړه ته ننوتی او زما په زړه کې ځای ونیوی. دا مې یقین سو چې محمد صلی الله علیه و وسلم رسول الله دی، ځکه د زړه حال هم نه ځینې پټېږي. عتاب او حارث وویل موږ شاهدي ادا کوو چې ته رسول الله یې. والله په دغه خبرو هیڅوک نه و خبر او نه څوک زموږ سره و چې موږ ووایو هغه ته خبر کړې یا هغه دغه حال تا ته در ورساوه. وروسته رسول الله صلی الله علیه و وسلم په داسې حال کې چې قریش او نور خلق سره راټول و پر اوښه سپور سو. خلق یې امر کړی چې د کعبې شریفې څخه لرې سي. خلق لرې سوه او ورته ګوري چې اوس رسول الله صلی الله علیه و وسلم څه کوي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یوازې پر کعبه شریفه طواف کوي او هغه کوچنۍ لکړه یې په لاس کې ده. ورونو د کعبې شریفې پر شاوخوا 360 بوتان پراته وه چې تر دغه وخته موجود وه. رسول الله صلی الله علیه و وسلم په لوړ آواز د سورت بني اسرائیل 81 نمبر آیات وایي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. دغه آیات شریف وایي او د هغه بوتانو څخه ویوه ورته اشاره کوي. د دغه وخت او حال حاضر خلق وایي د مخه تر دې چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه بت لمس کې یعنی لاس یا لکړه یې ځینې وموښلې، فقط چې په لکړه سره به اشاره ورته وکړه هغه بت به چپه سو. که به یوه بت ته د شا د طرفه اشاره وکړه هغه به د مخ پر طرف ولوېدی، او که به د مخ د طرفه اشاره ورته وکړه بت به پر شا ستونې سخت غزار سو. فقط د رسول الله صلی الله علیه و وسلم په یوه اشاره بې له لمسه څخه بوتان چپه کېده. خلق او قریش ورته ګوري چې د دوی الهه یا خدایان دغسې یو په بل پسې چپه کېږي او ماتېږي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم دغه آیات شریف په تکرار سره وایي جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوق. او د سورت سبع 49 نمبر آیات شریف ورسره وایي جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. رسول الله صلی الله علیه و وسلم یو بت ته اشاره کوي او هغه لویږي. دا د مشرکانو هغه باطل الهه یا خدایان وه چې په سوو کلو یې عبادت سوی و او اوس یو په بل پسې لویږي او ماتیږي. حاضرین وایي عجبه خدا وه هر بت چې بغزار سو ټوټه ټوټه به سو، کوچنی کوچنی ډبرې به سو، هیڅ ځای یا هیڅ شی روغ نه پاته کېدی، حتی لو ډبره به لا نه پکښې پاته کېده. ښه مثال یې د اوس ناشکن لوښي یا ګلاسونه دي چې مات سي ریزه ریزه سي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم ټول بوتان مات کړه بې له هبله څخه چې هغه یې اخر ته پرېښاوه. هبل
هغه تر ټولو لوی بت معظم د بوتانو او د مشرکانو د الهو رئیس و. دغه هبل ډېر لوی بت و چې لوړ په زنځیرانو تړل سوی و او لاندې بیا پر مځکه په اوسپنه ټینګ او ثابت سوی و چې د ځای څخه یې حرکت نه کاوه. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.